یو جونګړې نه بار یو سړی ناست او جاړي. حضرت عمر ورته ویلې بچیا ولې جاړي؟ ویل زه خپل کار کوه. ویل ناسې څه چل دی جاړي ولې؟ ویل دننه دې جونګړی کې مې ښځه ده بچی کېږي، زه ورننوتی نه شم او څوک شته نه چې خدمت یې وکړي. حضرت عمر ویل ښه. په یو منډه راغو کور ته او ښځې ته ویلې چاله کجورې ستوان متوان راواله او راځه خدای د خدمت موقع په لاس درکړه. په یو منډه خپله ښځه راوسته د غریب ښځې ته. څوک به وکړي؟ مونږ به وکړو داسې؟ نو مونږ هم وایو چې خدای مونږ جنت له بوځي. جنت چېرته دی؟ جهنم کې ځای خوښوئ، جنتونه نشته. مولانا چې په قبر صبر کوي دعا وکړي چې یا الله ته واړه جنت ورکړي. لاخون بابا دیرې ته تللی یو مولانا سره 10 روپۍ ورکول اسخار چې را روانو نو ما ته وایي چې مړې دې ته وایي دې 10 لوړ ته خو زه وګوره. تقریر یې پرې وکړو په قبر ودرېد ویل دعا وکړي چې خدای ته واړه جنت مال خدای دې کور وران کا چې ته جنت ته دې په 10 روپۍ دله ورکړه نو دا مونږ به کم خواځو. مونږ خو داسې وایو چې ته واړه جنت خدای راستی کوي د زړه نه وایي. قسم په خدای کنې طالب د زړه نه وایي نه مولا د زړه نه وایي. ځکه چې غټ سنډا مړ شي نو غټ سنډا مولا ورته راولي. خیال دې راغی غوړه چوغه موغه بوجه ورته راولي. جنتونه نشته. انتظار د جهنم کوي او انتظار د اسمان کوي. کم خدای چې 4-5 لکه دنیا په سیلابونو یوړه هغه خدای د ورسک ډیم او د توربېلې ډیم هم په تاسو راوستی شي. راوستی شي که نه شي راوستی؟ د ورسک او د توربېلې ډیم هم الله په تاسو راوستی شي. نن د ورسک ډیم شلی او بو ته وایي چې ورځئ پې نه به پېښور یي او نه به صدر یي او نه به څه یي. تماشا مو کړه چې 4-5 لکه دنیا یې یوړه سمندر. په سمندر کې او زلزله راتلل او بیا سمندر اوچتېدل او بیا په آبادو ورتلل دا څه د عقل خبره وه؟ پرون بارانونو د دنیا کورونه وغورځول، د ښځو خپې او د ماشومانو لاسونه پکې مات شو. هلکه دی خو څه چالو کوي غریبان دغه جون جولای کې به یعنی تر جون جولای پورې به د ده دا ښځه وہ شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں. شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں. انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد. دلتا فولادی خنجر پکار دے چې تړک شي او دا سره هلته وغورځي. نو زما عزیزانو نن علماء تم الله یو موقع ورکړې ده. خدای دې په دې امتحان کې کامیاب کړي. خدا ورته پرورولۍ اپیل کوم پرورولۍ چې نن د لوږې خلک مړه کېږي لګیا دي. د لوږې یعنی تاسو وایئ چې نن مې تپوس وکړو دا شنه مرچکي نه دي غټ په 80 روپۍ کیلو. اوس مرچکې به هم نشي خوړی. دوړو بوری 300 روپو ته ورسېده او بوری هم نه ده توړه چا 2 ورځې هم نه کېږي 300 روپو ته ورسېده. اوس به څه کېږي؟ ښه ده چابړي
والا بس کوي بیلکار سره یا ټیکادار سره په 100-150 روپے ورځ ټاټکې اوچته یو مزدوري کوي داغه بچی بیمار شو ډاکټر صاحب ته راغی تاسو د ډاکټرانو ته خیال وکړئ ښه دا دوربین جوړ لګي کنه مالک دلته مو لګاوه نه ته خدای دې په غبرګو سترګو ړوند کا نو په دې دوربین لګولو کې په دې استاد ته پته لګي لږ سات خو یې پرېږده چې د زړه دړکن خو پته ولګي که نه دې ته هم کتلي دي غاړه خرابه ډېر زیات خرابه نو د 300 روپو دارو ورته ولیکي د 300 روپو دارو ورته ولیکي او 300 فیس دی اوس 400 شو نو دوی سره څه چل دا خدای ما نه خو د یارې نه علي چې ما وګوري او اغستی هم نشي رانه دا خپه مې کتلې وه دا فیس ډاکټر صاحب معاف هم کاسې فیسونه څه کوو څه به کېږي انجام به د دې قوم صحیح نو عزیزانو خبره مې دا کوله